سلامونه درنو لیدونکو وحید الله زیار یم په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ د ټلویزیوني راپور انلاین کورس ته پخیر راشئ درنو لیدونکو په تیر درس کې د خامو موادو راټولونې لپاره پر اړینو وسایلو وغږیدو نن د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 10 درس ده چې په دغه درس کې به دې باندې وغږیږو چې راپورټر باید د ټلویزیوني راپور لپاره د خامو موادو راټولولو پر وخت څه وکړي او څنګه له ساحې څخه د موضوع اړوند توکي راټول کړي درنو لیدونکو د ټلویزیوني راپور د 10 درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي. لومړی مثلا د پیښې په صحنه کې د راپورټر پر مسؤلیتونو پوهول. دوهم مثلا د پیښې له صحنې څخه د ښې او باکیفیته ویډیو اخیستو ته چمتو کول. دریم مثلا د پیښې په صحنه کې د اړوند قانون او اخلاقو د مراعات په موخه انګیزه ورکول. د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید دغه اهداف ترلاسه کړو. د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو. لومړی مثلا به د خامو موادو راټولولو پر وخت د راپورټر مسؤلیتونه وپیژني. دوهم مثلا به د راپور په موخه د پیښې له صحنې څخه د وړ ویډیو اخیستو لپاره تیار شي. دریم مثلا به په صحنه کې د اړوند قانون او اخلاقو په مراعات پوه شي او د هغې په پار به انګیزه واخلي. درنو لیدونکو موږ او تاسو د ټلویزیوني راپور لپاره له پلان جوړولو څخه وروسته اړیو چې د پیښې یا موضوع ساحې ته لاړ شو څو د پلان مطابق د ټلویزیوني راپور لپاره مختلف توکي راټول کړو. د ټلویزیوني راپور دغه پړاو د نورو هغوی په نسبت یو څه سخت ده ځکه د مختلفو بحرانونو پیښو او داسې نورو موضوعاتو د موادو راټولولو پر وخت ممکنه ده چې راپورټر له ستونزو سره مخ شي. خو د کار په ساحه کې د ستونزو او تکلیفونو د راتلو سره سره باید د راپورټر هڅه دا وي چې د پلان له مخکې د موضوع اړوند ټول اړین توکي راټول او له ځانه سره د کار ځای یا دفتر ته راوړي. تاسو د راپورټر په توګه د پیښې یا موضوع له ساحې څخه باید لاندې مواد د خپل راپور لپاره راټول کړئ. لومړی د موضوع اړوند مختلف ویډیو شاټونه. دوهم د موضوع اړوند بېلابېل انځورونه. دریم د موضوع اړوند مختلف غږونه. څلورم د موضوع اړوند مرکې. درنو لیدونکو ورځو له ویډیو شاټونو یې پیلوو او قدم په قدم له ساحې څخه د پورته ټولو موادو پر راټولولو باندې بحث کوو. درنو لیدونکو موږ او تاسو په تیرو درسونو کې په ویډیو باندې مفصل بحث کړی وو. زه باوري یم چې تاسو به ویډیو پیژنئ. له ځانه سره 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې راپورټر باید د پیښې یا موضوع له ساحې څخه د موضوع اړوند ویډیوګانو راټولولو پر وخت څه وکړي. درنو لیدونکو ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه. راځئ چې د ویډیو راټولونې پر وخت د راپورټر پر مسؤلیتونو وغږیږو. درنو لیدونکو مخکې له دې چې راپورټر د ویډیو په ثبت او اخیستو لاس پورې کړي باید د پیښې پر موقعیت او بڼې باندې فکر وکړي. د بیلګې په توګه څه ډول پیښه ده؟ اورلګیدنه ده، ترافیکي پیښه ده، جرم ده، سیلاب ده، طوفان ده، جنګ ده او که کوم بل څه دي. پیښه یا موضوع اړوند ساحه څه ډول او چیرته ده؟ پیښه یا د موضوع اړوند ساحه څه ډول او چیرته ده؟ ښار ده، کلی ده، ځنګل ده، سړک ده، ودانۍ دي او که داسې نور ځایونه. د پیښې پر بڼې او موقعیت پوهېدنه به تاسو ته د اړوند پیښې او موضوع ټول شرایط او حالات در معلوم کړي. په دې سره به تاسو وکولی شئ تصمیم ونیسئ چې خپل ویډیو شاټونه له کوم ځای څخه پیل او په کوم ځای پای ته ورسوئ. تاسو به وکولی شئ پریکړه وکړئ چې د کومو صحنو ثبتول ډیر مهم دي او څنګه په کوم ځای کې باید دغه صحنې پیدا او ثبت شي. همدارنګه باید پوه شئ چې کومه صحنه باید ډیره او کومه صحنه باید له مختلفو زاویو ثبت شي. درنو لیدونکو په دې برخه کې دوهمه مهمه خبره دا ده چې تاسو باید د پیښې یا موضوع د ساحې د امنیت په تړاو فکر وکړئ او له ښه والي څخه یې ځان ډاډه کړئ. راپورټر باید تل د پیښو د راپورټ پر وخت له هر څه وړاندې خپل ځان او ژوند ته پام وکړي. که چیرته پیښه په داسې حالت کې ده چې ستاسو د سر او ژوند د تلو خطره ده له پوښښ څخه یې تیر شئ.
ځکه که تاسو یې دې ته ورته لسګونه او سلګونه نورې پیښې به راپور کړئ او که خدای مه کړه د همدې پیښې د راپور پر وخت خپل ژوند له لاسه ورکوئ، کم از کم دا پیښه به هم راپور نشئ کړئ. همدا وجه ده چې له هر څه وړاندې راپورټر باید خپل او د نورو ملګرو امنیت او ساتنې ته پام وکړي. که چیرته پیښه په داسې ساحه کې ده چې راپورټر او د هغه ملګرو ته خطر پیښیدای شي، باید مخکې له دې چې د ویډیو په راټولولو لاس پورې کړي د ځان ساتنې ټول ممکنه تدابیر ونیسي او هم د پیښې یا موضوع په ساحه کې د شته چارواکو لارښوونې تعقیب کړي. درنو لیدونکو، دریم ټکی چې راپورټر باید د ویډیو د اخیستو پر وخت ورته پام وکړي هغه د خلکو خصوصي حریم ساتنه ده. نو باید چې راپورټر د ټولنې د خواخوږي په توګه له داسې کړنو او د خیلیدنو ځان وساتي. تل باید د ویډیو شاټونو د اخیستو پر وخت د پیښې په ساحه کې د خلکو او په خاص ډول د پیښې د قربانیانو حالت په نظر کې ونیسو. که چیرته هغوی په داسې حالت کې وي چې ویډیو اخیستل شخصیت او عزت ته تاوان رسولی شي، راپورټر باید د دوی له اجازې پرته ویډیو وانخلي. درنو لیدونکو، څلورم ټکی چې راپورټر باید د ویډیو اخیستو پر وخت ورته پام وکړي دا ده چې مهمې او مرکزي صحنې وپیژني. راپورټر باید په دې پوه وي چې کومه صحنه او شیبه زما د راپور لپاره غوره او اصلي صحنه کیدلی شي. راپورټر باید د همدغسې صحنو د ثبت هڅه وکړي. که چیرته راپورټر ښې دقیقې او مهمې صحنې د ویډیو اخیستو پر وخت ثبت کړي، دا په دې معنا ده چې ښه او دقیق راپور به ولري. د مختلفو صحنو د ثبت پر وخت د ویډیو کیفیت هم مهمه مسله ده چې باید راپورټر ورته پام وکړي. درنو لیدونکو، د ویډیو اخیستو پر وخت پنځم ټکی د کامرې زاویه او د هغې حرکتونه دي چې د راپورټر په توګه باید موږ او تاسو ورته پام وکړو. که موږ غواړو چې ښه او د ښه کیفیت ویډیو واخلو، نو باید چې د کامرې لپاره مناسبه زاویه وټاکو او همدارنګه د کامرې کچه او حرکتونه په هغه ډول کنټرول کړو څه ډول چې پکار وي، څو د پیښې جریان او د ویډیو کیفیت خراب نشي. درنو لیدونکو، تاسو باید د ویډیو اخیستو پر وخت ډیر خودغرضه ونه اوسئ چې یوازې د خپل ویډیو او کار غم خورئ، نور د هیڅ چا د کار مزاحمت او مسؤلیت په کیسه کې نه وئ. تاسو باید د یوه راپورټر په توګه د پیښې یا موضوع په ساحه کې له شته مختلفو مسؤلانو سره همکاري وکړئ. باید د هغوی د کارونو پر وړاندې خنډ نشئ او د هغوی مزاحمت ونه کړئ. همدارنګه هغه ټولې لارښوونې باید ومنئ چې هلته یې چارواکي یا مسؤل خلک درته کوي. درنو لیدونکو، د ویډیو د اخیستو پر وخت اتم ټکی چې تاسو باید ورته پام وکړئ دا ده چې د امکان تر حده د ویډیو اخیستو پر وخت د کمرې پایې یا هم تریپاډ وکاروئ څو ویډیو شاټونه مو له غوره زاویې منظم حرکت سره په کیفیت کې ثبت شي. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 10 درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په دغه درس کې مو د پیښې یا موضوع له صحنې څخه د ویډیو اخیستو پر وخت د راپورټر پر مسؤلیتونو باندې بحث وکړ او عموما په دې باندې وغږیدو چې راپورټر باید د پیښې له ځایه د ویډیو اخیستو پر وخت څه وکړي. د انځورونو، مرکو، غږونو او نور مهمو جزئیاتو راټولول هغه څه دي چې موږ او تاسو به په راتلونکو درسونو کې بحث پرې وکړو. د ننني درس لپاره له دغه سرچینو او ماخذونو څخه استفاده شوې ده. که د ننني درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. له توجه مو ډیره مننه.